ګلفام خان روزانه دالي پاپې هم ورکوي پسې پنچزاري هم ورکوي ورګه نن خو د سره کښېنم چې دا څه کیسه ده السلام علیکم وعلیکم سلام کامرانی څنګه چل خیر دې شکر دی روزانه دې نه ما چې دالي پاپې هم ورکوي او دا پنچزاري هم ورکوي ما چې دا څه کیسه ده کامرانی دا ډېره خوږه قصه ده بس زما دا ځوانان راځي دا پارسل پر چیک پوسټ باندې ورړی او دا 5000 او 5000 خو اکثر ماشومان دي زما او ستاوند کې ځوانان په دې کې په لکاو کې چې په لکاو پکې ګټون دا دی لپاره کې د څه دي کامرانیا ام بخری نو بس ټیک ټاک نن دالي بابا بدل زم په چیک پوسټ واړو ما مالم پیسې راغله نو بس روغه خبره ده دا ولستانن انکم دا سره ستا چې وبه کلاس پیلو می کلاس پیلو ده دا ول لبابا په چیک پوسټ باندې ورړا وازه ما کس پانته تا په انتظار باندې وي اغله ورکوا او سبب یا خدا وخت نه دا کې سړي خو بده شو کوم چې واوړې ده الله په امان الله دې السلام علیکم وعلیکم السلام شکر دې زویا چې رالې ما څه استاد به کړو او دا ولې داسې خبرې زویا داجی کومې نوکري ده چې ما اپلای کړی وه هغوی 15 لک روپۍ غوښتې 15 لک روپۍ ما سره نه وې بل کس ورکړې هغه پې وشو ای زویا مه خفه کېږه په دې کې به زمونږ خیر وي انشاءالله بل ځای به الله پاک زمونږ څه درک ولګي داجی په جواب نه یم خفه بل ځای به اپلای وکړم خو غم را سره ټول د کامران دی قمعقل دی هسې نه چې څوک یې دوکه کړي ای زویا خیر دی وړوکی دی پوهې به شي داجی خبره خو د ټیک ته او تندر ځي او د غریب په سر را پرېوځي یوسف خان ماما زوی ته وګوره د ګل په شانتې هلک و په ایسو په نشو راواوښته د هغه غریب په ملا ماته شوه وفات شو خو زه داجي ته ارام وکړه زه بازار ته ورځم وه باچا وه دوګې پورته کا ایو پیر سي څنګه یې خیر شکر ته خیر ای څه پکې شته او که نه تشه باران چې ورېږي دا سګرټ چې وی دی خپل یو سوري د دې به څه سوري تا له ما د سور شیز راوړی دا ووه مړه دا څه شی دا هغه شی دی په هغه لیفافو کې چې یې ګرځوو ایسه آیسه داسې نه داسې تاسو څه وینئ نره بادره نشه کولی نه شي او په موږ بس یې راوړل کامرانه پاسه پاسه دا ته سکه ظالمه دا دې څه شروع کړه دا ته کوم پاوتو باوتو سړی ولې څه مې شروع ولې څه ته وایي دا سکه دا سړي تا دې شروع کړه نو زما خپل کار دی ګزار څه کوم ستا به ما کې څه کامرانه ستا به ما کې څه کار دی ګزار څه کوم وایي زه ستا مشر ورور یم دا چې ته ما ته حواله کړې دا دې په کومو انتو غلطو سر شوې ته زما خپل کار دی ستا به ما کې کار نشه ځه او ته مخکې شه کور ته نه ځمه مخکې شه ته زما خپله نشه خو ستا به ما کې څه کار مخکې شه حساب به داجي په مخکې کوو راځه خو نه که دې زه داجي ته ښیم هسې نه چا ټټیک ورته وشي کامرانه خو خو نه شو نه نیمه خو ګولې داسې کار وکړه کامرانه دې سیز نه واوړه دا ډېر خطرناک سیز دی دې خلکو له زندګیانې تباه کړې سټوډنټانې تباه کړه غونډه لکانې ګډ وډ کړه د دې سیز نه واوړه مړ به دې کړي روړ بس زه به خپل کوشش کوم زه به واوړم ځه راځه ته راځه مال بسلانی څه مال چې جاسو چکر درکم سمندر باندې نه سمندر کې هم دې ډوب پیل
سمندر کې چکر راکې جاز وا په ګډ وډو سره ولې خیر وو څه پکارو پیسې نشته خرچې نشته چا نشته شته څه ګورې زه ته ورشه ښه داسې نه زه شابه مخکې زه هغه کسان مثلا هلته ولاړ دي پروردګاره دا مخلوق خو ټول په دې آی سره اوښتو دا لیونی کړی دی دا وګورې دا مال به ورسې خو په دې باران کې مې دې خبر لرو غوښتې که نه باچا چې ګلپام په حجره کې ټپې اخیستي او ټولې پیسې غالي محنت مونږه کوو منډه تړله مونږ مرګ سره مونږه لوبې کوو او مونږ له 10% راکوي داسې کار دی ډیلران مونږ ته معلوم دي څوک د چا چایس پکار هغوی مونږ ته معلوم دي څوک چې خرڅوي هغه سره م رابطه کړي د هغه نه به ډایرکټ مال راوړو او په خپله به یې تقسیمو دا دنده په خپله شروع کړو خوښه مې ده ګلپام ته مکمل شرط کوو زه به د خپلې پیسې ترې وباسم ته دا مال ورسوه صحیح ده تا ته ما نه دي ویلي چې یوسف خان سره به نه ګرځو زما ملګری دی څنګه به ورسره نه ګرځم تا ته ما ویلي چې ده سره به نه ګرځه په ګلپام پسې مو درېدلی وم مې هلته بې عزته کوم پوه شولې تا ته ما شپږ شلې پیرې چې د هلک ټیک نه دی هلک سره به نه ګرځي مړه لالا ته داسې مه کوه زما ملګری دی خفه کوه هغه دې ګوره لاړو ستا ملګری که خفه ښه دی که ستا زندګي بچ کول پکار دي دا ته څه پوهته پوهته سره هېڅ زندګي نه زما پیسه پکار ده پیسه او چې پیسه ما ته نشته او د 3 وروڼه زه په پیسو م اخیستی شم ستا پیسه پکار ده دا خپل کار کوه مړه هر چا په کار کې به دې کوې مال بکر راځي ایو ګلپاميه زه بیا ګپ لګو ښه ګلپاميه او که نه دا کم عزت چې د مال راکو دا د خدای تعالی نه لري مالا خدای ستا نه زیات عزت راکړو دې دنده کې داسې چلې چې باقي پاتې زما ستا روزګار نه راځي نو زما پیسې ماله راکوه او په مخه دې ښه ما خو په اسمان غوښتلې خو خدای په ځمکه راکړې او بیا تا نه دي اورېدلې چې دې دندې ته خلک په خپله خوښه راځي او بیا ځي د هغه د مالک په خوښه دلته کار الټه دی باچا زه راغلی ستا په مرض وم د دندې نه زه اوس ځمه په خپله مرضي د دې ځای نه به څنګه د دې ځای نه په خپله مرضۍ لاړ شه بیا کوه خپله مرضي نیر نش کېږي به راته نه نن سبا باچا ستا نه غټو غټو سر زه ډاغرې وایم چې زه دې دندې ته راتلی شم که نه ستا غونده پکې دوه درې جوړه کولی م شم هله بیا داسې چل کوو چې دا قصه هم نن ختمه ماماجي نو څه ماماجي ورملا پټه کاکا خپې وباسه آؤټریپکس یو ریلایبل ګلوبل ټریډینګ پلیټفارم دی کم چې د 2011 نه تر اوسه پورې په دې 11 کالو کې 150 نه زیات ملکونو کې فارکس سروس فراهم کړی دا پیرا آؤټریپکس تاسو لپاره پریپاینډ کلرز کې سپیس انسپایرډ ایلیمنټس او اپډیټډ لوګو او یو نوی شکل کې تاسو ته نمایاں کوي او دا پیرا په پاکستان کې د 14 اگست په خوشحالۍ کې آؤټریپکس تاسو لپاره یو سپیشل آفر راوړی دی کم کې چې 15 نه 19 اگست پورې ټریډینګ کولو باندې تاسو ډبل بونس یعنی 2x ریډیمشن بونس او هر ډیپوزټ باندې 100% بونس درکوي یاد ساتئ پریکټس میکس ا مین پرفیکټ نو هم اوس آؤټریپکس نه ډیمو اکاؤنٹ کې پریکټس وکړئ او ویبناز نه ټریډینګ زده کړئ یاد ساتئ ډسکرپشن کې ورکړل شوی لینک نه اپ ډاونلوډ کړئ او پی کې ټي وي 100 پرومو کوډ په ذریعہ باندې 100% بونس ترلاسه کړئ روړه اوس څنګه چې گزاره دې شوې ده که نه خیر دی شکر اوس خیر الله به خیر کړي ستا ورور له مورګله به انشاءالله هغه هم صحتیاب شي ولې زما برور څه چل ولې ته نه یې خبر په هغه ورځ باندې خو ستا ورور سرجي څنګه چلو شو زما درونه تاسو د بیمار الریډي یو ګرده فیل ده د هغه بله ګرده دې ټیم کې زخمي شوې ده تاسو مهرباني وکړئ هغه له زر تر زره د بلې ګردې غم وکړئ ګنې بیمار سیریس دی داسې وایي سرجي
ما باندې اثر نه کو کاش چې زه په دې ایسو نه عمر اورېدلی کامران حوصله وکړه الله به خیر کړي الله خو به خیر وکړي خو چې صرف زه ټیک شم السلام علیکم ډېر زیات خوشحاله شوم شکر دی چې ته بچ شوې داسې چل دی باچا زه خدای بچ کړم او ما مکمل توبه وکړه د ایسو نه ته دې هم توبه وکړه سمګلینګ وغیره پرېږده بله خبره دا د ګلپام ختمول پکار دي دا د معاشرې ناسور دی او زما ستا په شان به بلا کورنۍ نور هم غر کېږي که دې مو پرېښودو زه خو یم ځه چې ځو پسې دا سر والا خورو راځه داسې کې د ګلپام اډر دی چې شوټې کا زه تا ته ووایم سوالونه کول چې مه ګرځه د داسې خلکو سره مه ګرځه زما دې نه مننه یا الله ته به برباد کې داسې خلک څوک چې د ایسو د چرسو کار کوي او خپل بچي او پردي بچي تباه برباد کوي خدایه پاکه زما کور یې وران ګل په شان بچی رانه لاړې خدایه بیا د هغه ټیمه پورې ماته سکون نه میلاوي تر څو پورې چې زما د زوی او د خپل ورور انتقام تا نه یې اخیستی دا خلک داسې ختم کړه داسې چې نن خو ستا ورور زما زوی ته نقصان ورسوي زما بل بچي ته هم دقسې نقصان ورسوي پرېږده دې دا خلک داجي فکر مه کوه د نه بدله داسې انتقام علم چې دا ټوله دنیا به یاد ساتي او د داسې ټولو خاورو به لاندې کوم چې ټول خلک به یاد وساتي چې د سره څنګه انجام پکارو ته فکر مه کوه ته فکر بالکل نه کوې داجي